دا د کابل پوهنتون دی، د علم او هیلو ټاټوبی. نن یې په لمن کې د سلګونو ځوانانو د فراغت جشن لمانځل کېږي. د خوښۍ څپې خپرې دي، ملګري، ورونه، کاکا زمن او همصنفیان یو بل ته په مینه غېږې ورکوي او د مبارکۍ خبرې یې د موسکا په رنګین تصویر کې نغښتې دي. هو، دا ډول غونډې، دا ډول خوښۍ زما له زړه خوښیږي، ځکه د افغانانو ګډه خوښۍ مې د زرګونو ارمانونو رڼا ده. هیله مې دا ده چې دا رڼا هیڅکله مړه نه شي او زموږ د ژوند په هره شیبه کې نوره هم وځلیږي. تاسې ګورئ، هر فارغ نن د نه بیانېدونکې خوښۍ څپې احساسوي، ځکه هغوی د ځان په وړتیا باور موندلی او پوهیږي چې د ټولنې راتلونکی د دوی په اوږو ولاړ دی. او نن زموږ زمری او د کاکا زوی هم د دې ستر پوهنتون د فراغت تصدیق ترلاسه کوي. موسکا یې له خوښۍ ډکه ده، د بریا څپې په څېره کې ځلیږي، د خوښۍ موسکا یې شونډې یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. موږ ورته لا د ډېرو بریاوو او کامیابیو هیله کوو. ما خپله هم 2 کاله وړاندې دا ورځ له یاد پوهنتون څخه د لویې جرګې خیمه کې تجربه کړه. دقیقاً چې هر محصل د دې ورځې انتظار ته ورځې شماري. کلونه مې ورته انتظار ویستلی و او بالاخره مې د خپلې هڅې میوه په خوږو شیبو کې وخوړه. او دا د کابل پوهنتون سړکونه، پیاده رو، چمن چې تاسې ګورئ، او همداسې دا د ونې سیوري. 4 کاله مې دلته منډې وهلې. کله به چې درسونه را باندې زور شو، سهار وختي به له کوره راغلم، تر ماښامه مې همدلته زده کړه کوله. شپه او ورځ مې د هیلو لپاره زیار ویستلی. اوس چې نتیجه په سترګو وینم، زړه مې د خپل ځان څخه د مننې او خوښۍ نه ډک دی. هو، دا د ژوند هغه ښکلې خو ستړي کوونکې شیبې وي چې د زیار، ځان رسونې او راتلونکي جوړونې لپاره مې تېرې کړي او ټول محصلان یې تېروي. او نن چې شاته ورګرځم، پوهیږم چې هر ګام مې ارزښت درلودو، ځکه له هغه زیار مې د بریا خوند واخیست.